څنګه چې ټولو وروڼو او خویندو ته دا خبره معلومه ده چې اسلامي کومه میاشت چې موږ پکې اوس یو او اوس داخله شوه یو ورځ دوه کېږي، نن 3 تاریخ دی، هغې ته د رجب میاشت ویله کېږي او بعض خلک ورته پښتنو کې زبرګه میاشت وایي. د دې میاشتې مبارکې په دې ننني نشست کې یو څو خبرې کول غواړو چې آیا دا میاشت په ځانګړي ډول څه خاص فضیلت لري او که نه، او که فضیلت لري نو هغه څه فضیلت دی. بله خبره هغه دا ده نو که فضیلت لري نو څه فضیلت لري. بله مسله دا ده چې دې کې خاص عبادت کول پکار دي او که نه، او که خاص عبادات دې کې راغلي دي نو هغه کم عبادات دي. بله خبر هغه دا ده چې بعض حدیثونه بعض فضایل د دې میاشت په باره کې بیانیږي چې دا حقیقت لري او که نه، د عوامو په ژبه مشهور دي. دغه شان بعض تاریخي واقعات په سیرت کې د دې میاشتې سره تړلی کېږي چې دا څه حقیقت لري او که نه. نو اول زه یو څو خبرې تاسو ته کول غواړم مخکې دې نه چې دې میاشتې مبارکې خبره وکړو. یو دا خبره یاد ساتئ، کوشش دا وکړه چې ته الله ته مخامخ شي او 2 کارونه تا نه یې کړي، چې ته الله ته مخامخ شي او 2 کارونه تا نه یې کړي. نور موږ ټول کمزوري یو، کمې زیاتې زموږ نه کېږي، داسې څوک نشتی د انبیاو نه علاوه چې هغه د ګناهونو نه بلکل پاک دی. داسې هېڅ څوک نشتی، مور داسې بچی نه دی راوړی، خو صرف دومره ده چې نیکان خلک، الله ته نږدې خلک، د هغوی ګناهونه لږي او چېرته کله ناکله یو بیت هغوی توبه وباسي. خو چې دا 2 کارونه تا نه کړي، ته الله ته مخامخ شي او دې 2 کارونه نه صفایي. یو چې شرک چېرته الله سره ونه کړي، دا مسله واضحه ده چې ته الله ته مخامخ شي او تا د الله سره په بندګۍ کې مخلوق نه شریک کړی، چې ته الله ته مخامخ شي او ته عبادت خالص د هغه کړی، نه دي د الله سره نبي، ولی، ګټه، پیر، بوت، فرشتې، پیریان څوک دې نه شریک کړي د الله سره، صفا سوتره. ځکه چې الله د ګناه نه بخي، ان الله لا یغفر ان یشرک به، دا ګناه الله قطعا نه بخي. اوس که داسې ګناه وی چې الله بخلی نو موږ بیا هم دا امید ساتلی چې زه الله مهربانه بادشاه دی، کیدای شي الله یې ورته وبخي که بغیر د توبې نه دی مړي. خو دلته خو دا امید موږ نشو ساتلی، که څوک په شرک باندې مړ شو به دې لړ ختم شو. دویمه خبره چې ته دې پاکې هغه په دین کې نوی کار کول. دا شته چې موږ ته کوم دین را لېږلی شوی دی که نه، چې دا موږ سر ته ورسوو نو دا ګټه خبره ده. پاتې لا دا چې په دې کې موږ د ځان نه نوي نوي مسلې راوباسو، هغې ته بدعت ویلی کېږي، چې د بدعت نه ځان لرې وساتي. دا هم ډېره خطرناکه مسله ده، ډېره خطرناکه حدیث ده که نه. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د قیامت په ورځ به زه په حوض کوثر ولاړ یم او اوبه به تقسیموم. په دې کې به بعض کسان د دې صف نه
چې کوم خلک په لینډ کې ولاړ دي زما امتیان د دوی نه به وویستی شي بهر ته نو زه به وایم چې دا زما امتیان دي وی ما ته به وویلی شي چې تا ته دا پته نشته چې ستا د مرګ نه بعد دوی په دین کې څه کارونه کړي دي نو رسول صلی الله علیه وسلم به ورته هم خیریه وکړي چې د دې دوو کارونو نه ته ځان لرې وساتي یو د شرک نه او بل د بدعت نه بندگی کوا خالص د الله کوا بندگی کوا هغه چې په شریعت کې اصل او ثبوت او دلیل شتی چې د دوو خبرو نه پاک وي د شرک نه او د بدعت نه او الله ته مخامخ شو نو ډېر امیدونه هم د الله نه دي چې الله به موږ وبخي دا مطلب نه چې دوو مسلو نه ځان ساته او خپه په خپه باندې واچوه ما ګوره دا نه دي ویلي تاسو ته ما دا ویلي چې د دوو ګناهونو نه ځان لرې ساتي او د الله بندگی کې نو که بیا هم څه کمی کوتاهی پکې شوی وي نو امید د الله نه به دا ساتو چې الله به یې وبخي دا موږ نه دي ویلي چې بلکل هر څه پرېږده او ډډه ولګوه او دا وایي چې زه خو جي شرک نه کوم زه بدعت نه کوم نو ته خو د سره څه نه کې شرک او بدعت خو نه کې خو ته د سره څه کې نه الله دې بخي په څه باندې دا دوه خبرې یادې کړي د دوو خبرو نه ځان لرې ساته دا یوه خبره شوه دویمه ډېره اهمه خبره هغه دا یوې زمانې له فضیلت ورکول چې دا زمانه غوره ده د دغې زمانې نه یو ځي له فضیلت ورکول چې دا ځای غوره دی د پلاني ځي نه یو صورت د قرآن غوره دی د نورو صورتونو نه یو آیت غوره دی د نورو آیتونو نه دا انسان غوره دی د نورو انسانانو نه دا زما او ستا کار نه دی دا د مولوي صاحب کار هم نه دی نه دا د بزرګانو کار دی نه دا د امامانو کار دی دا د هیچ چا کار نه دا کار صرف د رب العزت دی تر دې چې دا د رسول وسلم په لاس کې پخپله هم نشته چې رسول وسلم د فضیلت ورکړي یو زمانې له په بله زمانه باندې پخپله مرځئ نه هغه چې څه وي هغه د الله په وحي سره وي اوس که موږ دا وایو چې یاره د رمضان میاشت ډېره غوره میاشت ده نو غورهوالی چې موږ کوم بیانو نو هغه بیانو چې کوم ور الله ورکړی دی اوس که الله دا میاشت نه یې غوره کړی او دا فضیلت یې ور نه یې ورکړی نو زما او ستا سره دا طاقت نشتی چې هغه دې راولږي او دا میاشت یې غوره کړي د نورو نه که موږ دا وایو چې حرم مکي هلته یو مونځ په یو لاک دی نو دا موږ ته پیغمبر ویلي دی او هغه ته الله ویلي دی په وحي په ذریعه باندې یعنې موږ د ځان نه دا فیصلې نه شو کولی چې دلته مونځ د دې ځای نه غوره دی بیا موږ چې وایو مسیح نبوي کې مونځ غوره دی بیا موږ چې وایو بیت المقدس کې مونځ غوره دی بیا موږ چې دا وایو چې کوم جومات کې ګڼه ډېره غوره دی جمعې مونځ پکې کېږي او دا قسمه خبرې نو دا ټولې ګورې موږ هغه بیانو چې وحي کې راغلي دي بیا موږ چې دا وایو چې آیت الکرسي په قرآن کې عظیم آیت دی دا خو الله ویلي دي الله څنګه ویلي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذریعه موږ ته رارسولی موږ چې دا وایو چې سوره اخلاص چې څوک ووایي لکه دې چې د قرآن درېیمه حصه ووایي نو دا موږ د خپل ځان نه وایو موږ چې وایو سوره بقره سوره العمران د قیامت پورې سپارش کوي د بنده دپاره الله سره ماریزي کوي دا موږ د ځان نه وایو اوس که څوک راولګي د قرآن یو بل صورت او آیت چې هغه څه خاص فضیلت پرې نور قرآن نه لري او ثابتوي نو دی به څومره لوی مجرم وي دغه شان چې کله موږ دا وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوره دی په ټولو امتیانو باندې دا غوروالی هغه الله ورکړی دی چې پیغمبر دی پیغام رسول کې بیا چې موږ دا وایو په دې امت کې غوره ابوبکر دی بیا عمر دی بیا عثمان بیا علي رضی الله عنهم او بیا د باقي صحابه کرام د نورو امتیانو غوري دا غوروالی الله ورکړی دی
موږ د ځان نه نشو ویل. موږ چې دا وایو چې دینداره غوره دی د بېدینې نه، دا خبره په دین کې ثابته ده. موږ چې دا وایو عالم غوره دی د جاهل نه، نو دا په دین کې ثابته ده. مقصد زما د خبرې دا دی چې داسې زما او ستا د مرضۍ او د خوښې خبرې نه دي چې یاره دا ځای زموږ خوښ دی، دا علاقه م خوښه ده. جدیسې به ووایو چې په دې علاقه کې چې څوک مونځ وکړي د هغه مونځ غوره دی د هغه مونځونو نه چې په نورو علاقو کې کړی دی. یا دا میاشت زموږ ډېره خوښه ده، ډېره مزېداره میاشت ده، یو میاشت هره چې راشه ووایه په دې میاشت کې چې څوک روجې نیسي، یوه روجه په زرو ده، لکه زر روجې چې نیسي. دا زما او ستا کار خو نه دی، دا کار صرف د الله رب العزت دی. په دې کې به دا هم نه وي چې یو سړی دی خبره د ویې کړه، هېڅ خبره نه ده، خلکو له شوق ورکو چې تاسو عبادت کوئ. موږ وایو ګوره که ته خلکو له شوق را پیدا کوې که نه، او د خلکو جذبه راوچتې چې د الله بندګي وکړي، نو ولې د قرآن او صحیح حدیثونه ختم شوي دي چې ته ورته منګړت قیسې او د باباګانو د بزرګانو خبرې کوې. موږ سره خو ډېر څه شتي چې موږ تشویق کې عبادت ته، نو بیا ولې موږ راځو د ځان نه یو خبره جوړو، د ځان نه خبره جوړول ګوره دا دروغ ته جوړوي، او دروغ ته په عام چا نه جوړوي، دروغ ته په دین جوړوي، او په دین کې دروغ جوړول د دروغ په الله او د الله په رسول جوړول دي. اوس یو سړی راولګي وایي چې د رجب میاشت ده، په دې کې عمره داسې ده لکه حج د پیغمبر سره. نو دا خبره خو به پیغمبر کړي که نه، لکه دا قسمه خبرې خو صرف پیغمبر کوي. او دی وایي حدیث کې داسې راغلي، دی نسبت یې چا ته وکړو؟ پیغمبر ته وکړو. او دی خو چېرته هم په بیان کې نشي ویلی چې زه دا وایم چې په رجب کې یوه عمره لکه د پیغمبر سره چې حج وکړي، دا خو دی نشي ویلی. واضح ده چې دی دا مسله بیانوي، نو نسبت یې چا ته کوي؟ نسبت یې پیغمبر ته کوي، نسبت یې دین ته کوي. او بله ډېره اهمه مسله ته بیان کوم، کله چې هم سړی په منبر باندې کیني که نه، نو خلک د ده دا خبرې چې اوري، نو په دې نیت یې اوري چې دی دین بیانوي. څه بیانوي؟ دین بیانوي. نو چې کله پکې دی د ځان نه دروغ جوړوي، نو عوام هغه دروغ هم دین ګڼي، عوام هغه دروغ هم دین ګڼي. نو داسې ده په دین باندې تور ولګو، بهتان یې وتړو، یو داسې مسئلې نسبت کړه دین ته چې د هغې څه اصل په شریعت کې نشتی. نو دوه خبرې شوې، دا بیا ما ته څوک وکړي ډېرې اهم. اولنۍ نه، ما داسې نه وي چې اولنۍ شرک، ما داسې نه دي ویلي چې اولنۍ خبره شرک دی، ما خو داسې نه دي چې اولنۍ شرک. داسې ووایه اولنۍ خبره ما داسې کړې وه، ما ته چې څومره یاد دی پښتو کې مې کړې وه که نه فرانسوي ژبه کې لګیا وم. اولنۍ خبره دا چې الله ته مخامخ شي او ته پاک یې د دوو کارونو نه، د شرک نه او د بدعت نه. دویمه خبره یو زمانې له، یو ځي له، یو شخص له، یو صورت له، یو آیت له فضیلت ورکول په نورو، دا کار د الله رب العزت دی. زمون کار بیا څه دی؟ هماغه د الله خبره او د الله د پیغمبر خبره عملی کول او مخکې خلکو ته بیانول فقط، تکه زمون کار. راځو د رجب میاشتې نه. رجب میاشت، ګوره د رجب میاشت عظیم الشان میاشت ده. او عظیم میاشت ولې ده؟ ځکه چې دا په هغه څلورو میاشتو کې ده چې الله ورته عزتمنې میاشتې ویلي دي. الاشهر الحرم، هغه میاشتې چې عزتمنې دي. قرآن کې الله رب العزت دا خبره کړې ده، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. د الله رب العزت په نزد باندې د میاشتو شمار چې دی هغه 12 میاشتې دي. منها 4 حرم،
الله رب العزت وی سلور په دې 12 میاشتو کې هغه بیا عزتمنې میاشتې دي، خاص عزت او فضیلت لري. خیال دې زما خبره ته رایته شو که نه؟ کومه چې یو زمانې له فضیلت ورکول دا د الله کار دی. که څوک دا وایي چې د عزتمنې 5 میاشتې دي ویلی شي؟ نشي ویل. یا څوک دا وایي چې دا 3 به کوو د څلورو نه، دا موږ نشو کولی. څلور دي الله عزتمنې کړي دي، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تفصیل ذکر کړی دی صحیح بخاري صحیح مسلم. او دا ډېره ښکلې مسله مخې ته راله ښه دا چې که نن سبا فتنه راوتې ده چې حدیث نه منو او حدیثونه نشته صرف قرآن منه. په قرآن کې په کوم ځای کې د دې څلورو میاشتو تفصیل راغلی دی؟ ما ته دې څوک وښایي. صرف الله دا ویلي منها 4 حرم، څلور عزتمنې میاشتې. د څلورې کمې دي؟ نو ته د کوم ځای نه دا بیانوې چې رجب او د پلانې میاشت د کوم ځای نه یې بیانوې؟ حدیثونه. نو چې حدیث نه مني قرآن نه مني ته به د تفسیر څه کې؟ منها 4 حرم. ابۍ پسې به ځي د هغې نه به تپوس کې که د بابا نه به کې که نه خپل یو کتاب به در سره پروت وي چې هغه هم د ده که نظریې والا یو بزرګ لیکلی هغې ته به واپس کېږي، نور خو څه نشته. ځکه چې په حدیثونو خو تا ګز راښ کو چې حدیثونه داسې دي او حدیثونه دغه دي او حدیثونه کته او حدیثونه بره، او د رسول صلی الله علیه وسلم ویناګانې تا ټولې ختمې کړې. نو ته د قرآن وضاحت څنګه کوې؟ تا ته به یو کس وایي مولوي صاحب په دې منها 4 حرم ما لږ پوه که ترجمه خو یې ته وکړه. منها په هغې کې یا د هغې نه 4 څلور دي حرم عزتمنې. مولوي صاحب دا څلورې کومې دي؟ نو یو داسې جواب کوي حدیث خو تا ختم کړی دی، حدیث خو تا وي چې حدیثونه نشتي. دا یو مثال مخې له راغی، څومره ښکلی مثال چې قرآن نه مني دی حدیث نه مني، چې حدیث نه مني قرآن نه مني. او یاده کا چې په حدیثونو نه یې پوه شوی په قرآن نه پوهېږي. اوس راشه صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث ده. رسول صلی الله علیه وسلم وایي السنة 12 شهرا، کال کې څو میاشتې دي؟ 12. منها 4 حرم، څلور پکې عزتمنې دي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم خبره. 3 متوالیات، 3 میاشتې پرله پسې دي. ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، او بیا د شعبان او د جماد الثاني په منځ کې چې کومه میاشت رجب یو دغه ده. د تفصیل موږ ته چا ووي؟ دا خو رسول صلی الله علیه وسلم. نو څلور میاشتې عزتمنې دي. کومې؟ رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. نو دا 3 پرله پسې دي. ذوالقعده هغه 11مه میاشت ده، ذوالحجه 12مه ده، بیا اولنۍ میاشت کال محرم. دا 3 پرله پسې راځي. رجب د دوی نه جدا ده، هغه دا میاشت دا چې مونږ پکې یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې رجب ته ووایي ورجب مضر، او رجب هغه مضر والا رجب. نو مضر ته ولې دې نسبت کیږي؟ دا مضر یو خاندان د عربو ډېر مشهور، ډېره غټه قبیله تېره شوې. دوی به د دې میاشتې دومره تعظیم کو چې دومره به یې د باقي قومونو نه کو. حالانکه د جاهلیت په زمانه کې هم دا څلور میاشتې عزتمنې ګڼلی کېدې، خو څومره عزت چې به د مضر قبیلې د دې میاشتې کو دومره به بل چا نه کو. د هغه میاشتې نسبت هم هغوی ته کېږي. رجب مضر. بل یو کار به د مشرکانو کو، سورة التوبه کې دی انما النسیء زیادة فی الکفر. کافران مشرکانو به یو کفر کو
هغه دا چې الله وایي میاشتې به مخکې کولې وروستو کولې. اوس 4 میاشتې، په دې 4 میاشتو کې جنګونه څه دي؟ حرام دي. او باقي چې کوم حرام کارونه دي په نورو میاشتو کې هغه بیا په دې کې ښه سخت حرام دي. خو زیاتي ده چې جنګ جګړې پکې بالکل حرام دي. نو هغوی ته هم پته و چې 4 میاشتې خو عزتمنې هلته د جنګونو خو هغوی تاریخ ته کاروبار یې به دی. نو داسې کار به وکړو. اوس په محرم کې ضرورت راغی جنګ کولو ته او لازم به جنګ کوي. نو داسې چل به وکړي چې دا محرم به وي حلاله میاشت وګڼو او د دې په ځای به د سفرې دا میاشت حرامه کړو، دا به عزتمنه کړو د خپلې مرضۍ مطابق. یوه حلاله کړه بله حرامه کړه. هغه یو